السلام علیکم ملګرو. دغه نجلۍ د خپل کور تښتېدلې له یو خپل عاشق سره چې دا پر مینه وه، ډېره ورباندې مینه وه، نو هغه سره یې نکاح وکړله. 2 میاشتې بعد څه ورسره وشول په دا ویډیو کې کتلی شئ. زه د کور ووتم مالک سره، هغه زه واده 2 میاشتې مو وشوې، بس هغه زه پرېغوستم، ما یې طلاق راکړل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. जितना भी मेरे प्यारे उर्दू स्पीच भाई हैं, उसके लिए मैं इस प्रोग्राम के आखिर में उर्दू स्पीच करूँगा. लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ जो बहन बैठी हुई है, थोड़ा सा तफसीलन मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ. इसका नाम है जैतून और इसकी एज करीबन 16 साल उम्र है इसकी. आप लोगों मैंने इस घर का जो शॉर्ट क्लिप दिखाया, ये घर ऐसा घर है कि एक वीरान खंडर है. ये लड़की इस घर में अकेली रहती है. हाँ भाई, ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये इस घर में अकेली रहती है. इसका जो किस्सा है ना, गम से और जुल्म से भरी हुई दास्तान है. तो चलो मैं इससे पश्तो में कुछ पूछना चाहता हूँ, फिर मैं आप लोगों से थोड़ा उर्दू स्पीच भी करूँगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. څنګه خی؟ او خی. ستا نامه څه ده؟ زیتون. دا راته ووایه کله چې تاسو ماته کال وکړه چې دغه شان تاسو راشئ او زما دغه شانتې سنګینه مسله ده او زما سره ظلم شوی دی او زه دغه شان په دې کور کې یوازې وخت تېروم، روژه ده، روژه ماتې نه وي، بجلي نه وي، اوبه نشته، داسې قسم حالت ته په دې کور کې تېرېږم. بیا خو زه یم چې تاله دا خو لکه ډېره د ویاړ خبره ده چې تاسو په دې کور کې داسې یوازې ژوند څنګه کوئ؟ لکه ته په دې کور کې یوازې وخت څنګه تېروې؟ بس مجبوري ده، نو زما مجبوري ده، زما څوک نشته. ستا مجبوري په څه خبره ده؟ داسې تا څه کار کړی دی چې ستا مجبوري تا ته ستا د مخ څپېړه جوړه شوې ده؟ زه د کور ووتم مالک سره، هغه زه واده 2 میاشتې مو وشوې، بس هغه زه پرېغوستم، ما یې طلاق راکړل او بس زه په میدان پاتې شوم، بس در په در ګرځېدم، بس دا کور دی، بس اوسېږم پکې، بس مجبوري ده، نو شپه ورځ پکې یوازې یم، بس شپه ورځ ژړاګانې او سوچونه، بس نه خوراک څښاک تېرېږي، سم نه وي، بس څه به وکړم. ته چې د کوم هلک سره د کور راووتلې، د هغه سره تا مینه کوله؟ او ډېره زیاته، د خپل ځان نه هم ډېره. هغه بې وفا او زه نه وم خبره چې دا ظالم دی چې ما په نیمه لار کې پرېږدي. زه نه وم خبره، زما له پټ شو، د بل په لاس یې طلاقنامه راولېږله، خپل مور پلار لړه، زه یې په میدان پرېوستم، په خوشي کور کې پرېوستم. مور پلار وروڼه دي. نه تا چې د دې هلک سره مینه کوله، ته د ده سره د کوره راوتښتېدلې، د کور نه راووتلې، تا د ده سره نکاحنامه وکړله، دا راته ووایه تاسو چې کله واده وکړو هغه ورځ 2-10 به کوم ځای کې وې؟ هغه موږ له هلته خپل کلي کې سره هغه موږ له پناه راکړله، بیا موږ کور هلته جوړ کړ، هلته اوسېدو 2 میاشتو پورې، بس هغه پټ هغه ټول هر څه راسره هغه وکړله. لکه مطلب کله چې تا سره نکاح وکړله، تا سره واده وکړو، د هغې نه پس تا سره میاشت هغه تېر کړو، د هغې نه پسې تا نه لکه تا نه تپوس نه کړو، تا یې طلاق درکړو. او هغه به ډمو پسې ګرځېدو، شراب په څښلو، جینکو پسې به ګرځېدو، بس زه ورته ښه نه کارېدم، بس بار د دې خبرو تا ته مخکې پته وه؟ نه ما ته هېڅ پته نه وه، دا پې بل چا راوړه، ښه و، بس بل چا اسیب هر څه راسره اسیب وکړله. ښه دا راته ووایه چې مینه ستا له طرفه جوړه شوه که مینه د هغه له طرفه؟ زما طرفه. ستا خوښ و؟ زما خوښ، زما ډېر زیات خوښ و. څنګه چې مو سره مخکې مینه واقع شوه. یو خبره ده، یو تپوس درنه کوم، ستا د 2 میاشتې د مینې لپاره تا د هغه سره مینه وکړله، هغه ستا خوښ شو، د هغه سره ته د کور راووتلې، حتی که تا خپل وروڼه پرېښودل، خپل مور پلار دې پرېښودل، خپل ابا جداد دې پرېښودل، د مور عزت ته دې ونه کتل، د پلار عزت ته دې ونه کتل، تا د 2 میاشتې مینې ته وکتل او تا د خپل مور پلار هغه چې ته وړه کاکې وې او ته یې وړه رالوی کړل دی، دونه ژوند دې درکه، هغوی یخنۍ ته نه دي کتلی،
نور ته نه دي کتلې مصیبت ته نه دي کتلې خو که په تا باندې به تکلیف راغی که نه نو ته به هغوی ډاکټر له هم بوتلې که په تا به معمولي سخت هم راله که نه نو ته به هغوی په منډه باندې ډاکټر له ځغلولې نو تا د مور پلار هغه مینې ته نه کتل تا د یو هلک دپاره دا مینه د مور پلار هغه زندگی هغه مینه تا چې کوم دی د دې هلک دپاره قربان کړه ما ته څه پته وه دا بدمخی دی ما به له مخ ته هم نه وی کتلی خو بس دونه نه دا ظالم دی چې ما سره به دوکه کوي ما په نیمه لار کې پرېږدي زه یې بدنامه کړم بس پرېوستم زه دا ټولو جینکو ته یم ګورئ سوچ کوئ په خبره باندې بیا هغه کار لکه کوئ مطلب دا چې ستا سره خو چې اوس څه شوي دي نو هغه خو تا سره شوي دي که نه لکه مونږ به وایو چې یاره انسان دی غلطي ده کېږي عمر هم کم دی کم عمري ده ستا نه غلطي وشوله لکه ته اوس هغه جینکو ته دا میسیج ورکول غواړئ چې لکه تاسو داسې ونه کوئ لکه زما په شان به بیا ستاسو هم دا حال وي دغه حال وي لکه څنګه چې زما دی ما له څوکه نه پلار نه ورونه مور غریبه پټه راله راشي ته وګوره په غلا راځي او په غلا ځي نو دغه د سپو عمر دی نو چې روژه ماتې ته کښېنم یوازې روژه ماتې زه په ژړا کومه داسې حالاتو کې راګیر شوم خپل یار ته یار ویلی نشم که نشم زړه چې شپه شي په تیاره کې پرته یم نه پکې نه رڼا هېڅ هم نه چې مې د عمر ځان قصورواره ګڼه چې ته قصورواره یې لکه ته ځان قصورواره ګڼې په دې کې سروای خو ولې زما خو صفا مینه ولې ما سره بیا ظلم زه ولې پرېغوستم ما خو سلیمان څه د خپل ځان هم ډېره مینه کوله ما ته ښه کارېدو په نوم هلکانو باندې باور مه کوئ دا انجام به دغه حل به مي لکه څنګه چې زما دی هېڅکله هم په هلکانو باندې اقبار مه کوئ سوچ کوئ بیا یو کار کوئ خپل کور مه پرېږدئ خپل مور او پلار په صلاح باندې هر څه کوئ هېڅکله هم غلط کار مه کوئ ګینې بیا به هم دا انجام وي مطلب دا چې ته په خپلو کړو په خپلو غلطو پښیمان یې ډېره پښیمان یم هسې دا راته ووایه تا چې کله دا واقعیات کړي دي تا چې کله داسې غلط کار کړی دی ستا نه دا غلطي شوې ده د هغې نه پس ستا رو ستا پلار ستا مور تاسو له تا له چېرته راځي چې بچې کور ته راځه نه ما له نه دي راغلي هېڅوک هم دا خبره ما ته چا نه ده کړې چې کور ته راځه هغوی وایي موږ یې نه پرېږدو کور کې هغوی له خو چې تا سترګې ښکته کړي دي نو هغوی خو لږ هغوی څه ویل غواړي هغوی څه وایي چې تا ته اوس په دې ټیم کې هغوی څه وایي چې څه وکړه بس هغوی څه ووایي هغوی ظلم تا ځان سره پخپله کړی دی بس دا سزا ما ته میلاویږي که نه زما دا سزا بس دی که زه خو مرګ غواړم د الله له زم چې څوک مې مړه کړي ښه ده د دې ظلمونو له مې سترګې پناه شي غوږونه به مې ته چې په دې کور کې وخت تېری لکه ستا دا دویمه میاشت ته چې په دې کور کې وخت تېری ایک یوازې ته په دې کور کې پاتې کېږي زه خو لکه یو طرف ته چې زه وګورم زه یم تا له شاباسۍ پکار دی بل طرف ته چې زه وګورم زه یم چې لکه تا ګوره ډېره زیاته غلطي کړې چې تا داسې قدم اخیستی خو څه وکړو غلطي شوې ده خو ته په دې کور کې یوازې وخت څنګه تېروې ما خو ویل زه خاوند یو خاوند دی بس ومې کوټ زما اوس ښه په عزت کې ژوند تېرو د غلطو لارو له منې کو چې هغه زه پرېغوستم او زما له لاړو بل یې خوښه کړه زه یې پرېغوستم زما غلطي خو نه ده که نه ما خو د څه نه ما خو جامه پیزار مې ترېنه غوښتل که نه بس داسې به ورسره ما په عزت کې ژوند تېرو چې د بل په شیطان یې پرېغوستم کور یې راله وران کو در په در یې کړم بس زما مجبور دی خوښه کور که زه یارېدم یو 10 ورځو پورې یارېدم بس عادت شومه پکې تا ته بجلی شته دلته نه بجلی راته نشته دی اوبه شته دلته کې نه اوبه شته نه بجلی شته هېڅ هم نشته او تا له خرس کو انتظام څه کوي بس دغه بس کله چې پخه کم او کله بس څه وکړم بس څوک نه چې دوکان ته راغلی دونه څوک نه کله به خپله لاړه شمه بس څوک رالی 100 روپۍ راکړي څوک 200 راکړي مور مې رالی راکړي 100-200 روپۍ بس هغې باندې ځان له دونه څه راوړم بس دغه ښه دا راته ووایه که نه چې مخکې ته څه کول غواړئ لکه تا ته خو طلاق هم میلاو شو تا خو د وروڼو عزت هم
خاور سره خاور شته د کو ته رالی مونږ اوس په دې نه پوهېږو چې ته په غلطه کا غالک په غلطه کا ستا مور پلار په غلطه کا نه اوس په دې ټینګه دا فیصله مونږ نشو کولی خو زمونږ ستا هغه درد او هغه آواز د جینکو ته ور رسول دي چې هغه جینکې چې کمې په هلکانو باندې ادبار کې زیمه چې تاسو خو په هلکانو باندې به د سره ادبار کوئ نه دا د څه د لاسه دا د ادبار او د بروسې د لاسه منم غلطي کړې ده زه منم خو شریعت هم خوښه ورکړې ده خوښه هغې کړې ده په خوښه کې هم د هغې سره دوکه وشړله خو که چېرې دې د خپل مور او پلار منلې وي نن به دا حالات نو خو بیا هم زه بیا وایم چې یاره دا ستاسو دپاره یو میسج دی کمې جینکۍ کمې زنانه او کمې خویندې میندې چې مونږ ته ګوري که نه ګوره بیا به ستاسو هم د دې زیتون په شانتې حال وي زه تاسو ته دا جولۍ غواړم جولۍ چې مه کوئ دا موبایل استعمال مه کوئ او که کوئ نو زما جینکو ته دا خواستې چې په هلکانو خو د سره اعتبار مه کوئ قسم په خدای چې هلکان بې اعتباره دي زه راته قسمیه وایم چې هلکان بې اعتباره دي که بې اعتباره نه وي نو نن به له دې سره دا کار نه کو چې هغه وي چې ما ورسره په خوښه باندې واده کو ما ورسره په خوښه واده وکړو زه ورسره د کور راوتښتېدم ما ورته خپل ورونه پرېښودل ما خپل مور پرېښوده ما خپل پلار پرېښودل زه رالم دا اوس په دې کور کې چې کوم دی نه یوازې تېره ده نه اوبه شته نه بجلي شته نه چای روټۍ شته نه د رزق څه درک شته روژه ایک یوازې په دې حالاتو کې تېري په دې ویران کنډر کې دا دلته کې کور تېري دا راته ووایه چې کومې جینکۍ ناستې دي هغوی ته اخري میسج څه ورکې څه پیغام ورکې بس دا میسج ولې ورکوم چې سوچ کوئ کور مه پرېږدئ او هلکانو باندې اقبار مه کوئ بې وفا دي ظالمان دي ډېر ظالمان دي په چا زړه نه خفه کېږي ته زه خو د هغه ښځه وم زه یې ولې پرېغوڅم دا دونه سوچ نه کوي د څه ویل دا پرېږدم دا بل خاوند وکړي بس پرېږدم بس زما خو بل نه خوښ زما خو هغه خوښ و که زما په دې خوشي کنډر کې یوه شپه هم نه که زما بل څوک خوښ وی زه به ورسره تللې هغه ظالم و که نه ظالم و تا ته خو طلاق میلاو شوی دی که نه بل پرز زم په کتونکي کې داسې الله والا څوک وي تا سره رشته کوي ته رشته کوې ورسره کې رشته ٹھیک شلا جتنا بھی میرے اردو سپیچ بھائی ہے اس لڑکی کی جو کہانی ہے اس کی جو داستان ہے وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں یہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے جو گھر سے بھاگی ہوئی اور عشق کی خاطر ایک لڑکے سے پیار کی خاطر وہ یہ گھر سے بھاگ گئی اس نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کی نکاح کیا 2 مہینے مکان کرایہ پہ لیا 2 مہینے وہاں پر گزارے پھر وہ لڑکا اس سے غائب ہو کے اس کے لیے طلاق نامہ بھیج دیا اب یہ کہہ رہے کہ میں اس سے محبت کرتی تھی میں اس کو چاہتا تھا وہ مجھے بہت پسند تھا لیکن اس نے مجھے میرے ساتھ بے وفائی کی میں تو صرف ایک شوہر کرنا تھا وہ بھی میں نے اس کے ساتھ شادی کی میں مانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی میں گھر سے بھاگ گئی ہوں میں نے اپنی ماں باپ کی عزت نہیں کی میں نے ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا لیکن اب یہ پچھتا رہی ہے یہ اس گھر میں اکیلی رہتی ہے اس گھر میں یہ اکیلی رہتی ہے اس رمضان شریف میں نہ اس کے پاس کچھ کھانے کا ہے نہ کچھ پینے کا ہے نہ بجلی ہے خدا کی قسم اس گھر میں بجلی نہیں ہے میں قسم کہتا ہوں میرا روزہ ہے ابھی میرا روز ہے میں یہاں پہ آیا ہوں میں خدا کی قسم کہتا ہوں اس گھر میں بجلی نہیں ہے کھانے کا کچھ نہیں ہے پانی کا مسئلہ ہے اس کو تو یہ کیوں اس کی غلطی کی وجہ سے جو اس نے یہ غلطی کی نا اس کی سزا یہ کاٹ رہی ہے لیکن پھر بھی میں نے اس سے پوچھا کہ غلطی تو آپ نے کی ہے طلاق بھی دیے ہوئے اور گھر والے نے میں نے اس کے گھر والے سے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں آپ جانیں اور یہ جانیں پھر میں اس کے پاس آیا اس سے پوچھا کہ کیا اگر آپ کو رشتہ کرنا چاہیے تو آپ کے لیے میں کسی کے ساتھ بات کروں تو یہ کہتی ہے ہاں میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو ہے کوئی اچھا انسان اس لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے تو یہ لڑکی اس کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن میں اس بہنیں اس عورتوں کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے
میں آپ لوگوں کو یہ جولی پہلاتا ہوں, یہ دامن پہلاتا ہوں کہ خدا کے واسطے لڑکوں پہ اعتبار نہیں کرنا, لڑکے بے وفا ہوتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا, خدا کی قسم, اس لڑکی نے کہا کہ اردو میں, پشتو میں اس نے کہا کہ لڑکے جتنا بھی لڑکے ہیں نا وہ بے وفا ہیں, اس میں وفا ہے نہیں. اگر اس لڑکے میں وفا تھا نا تو اس لڑکی کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑتا. یہ اس کے ساتھ بھاگ کر آئی اور اس میں اتنا غیرت نہیں تھا کہ اس کو اکیلے چھوڑ کر بھاگ گیا. کیسا انسان ہے, کیسا مسلمان ہے تو. میرا جو نمبر ہے وہ واٹس ایپ کا نظر آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. جس کو بھی میرے سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو بالکل آپ لوگ کال نہیں اور واٹس ایپ پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کال کریں تو شاید میں بزی ہوگا, میں کال اٹینڈ نہیں کروں, تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو یہ رشتے کے لیے تیار ہے. گھریلو لڑکی ہے لیکن کیا کرے, غلطی کی ہے. ابھی غلطی جو ہے نا سدھارنے کے لیے اس نے یہ کہتی ہے کہ ہاں میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.